اوس تاسو کولی شئ چې 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 500 افغانۍ خپل ځان دپاره فعال کړئ. دغه طریقه او معلومات یوازې د روشن سیم کارتونو دپاره دي. که چیرې تاسې خپل ځان سره روشن سیم کارت لرئ او انټرنیټ په یاد سیم کارت کې فعالوئ، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ تر څو د دغه وړاندیز څخه برخمن شئ او وکولی شئ 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 500 افغانۍ خپل ځان دپاره فعال کړئ. سلام، وخت مو په خیر. زه بریالی احساس یم. زموږ دا ویډیو د روشن شبکې اړوند ده چې څرنګه کولی شو 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 500 افغانۍ خپل ځان دپاره فعال کړو. دغه طریقه د هیواد په 34 ولایتونو کې د استفادې وړ ده. فیسبوک، ټیک ټاک، یوټیوب، هره ټولنیزه رسنۍ ورباندې کار کوي. فول انټرنیټ ده. موږ مخکې هم د روشن شبکې اړوند ځینې ویډیوګانې جوړې کړي چې تاسې زموږ پر چینل باندې لیدلی شئ، خو دغه ویډیو د هغو ټولو څخه جدا ده. زه نه غواړم چې زیاتې خبرې اوږدې کړم او یا هم ستاسو وخت در ضایع کړم. یوه کوچنۍ غوښتنه له تاسو دا کوم، که مو تر اوسه ویډیو ته لایک نه وي ورکړی، یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او یو ښه کمنټ وکړئ تر څو دغه ویډیو پر یوټیوب کې وایرل شي او هغو ملګرو ته ورسیږي کوم چې روشن سیم کارت کاروي. نور راځو د ویډیو پر مین ټاپک باندې پیل کوو. څرنګه کولی شو 40 جی بي انټرنیټ خپل ځان دپاره په روشن سیم کارت کې ترلاسه کړو. د ټاپک څخه وړاندې 2 خبرې په یاد ولرئ. دغه ویډیو کې چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کوئ دا پر فیسبوک مه خپروئ. دوهم، دغه ویډیو کې چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کوئ دا د روشن له رسمي کارکوونکو سره مه شریکوئ. که چیرې تاسې دغه کړنې ترسره کړئ نو دغه کوم پروګرام چې اوس زه تاسو ته د موبایل په سکرین باندې شو کوم نو دا به د روشن کمپنۍ لخوا وتړل شي. بیا هم یادونه کوم، په دغه ویډیو کې چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کوئ دا پر فیسبوک مه خپروئ. یوازې د یوټیوب د لارې همدې ویډیو ته لایک ورکړئ او د یوټیوب د لارې همدې ویډیو ته یو ښه کمنټ وکړئ. اوس راځو چې څرنګه کولی شو 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 500 افغانۍ خپل ځان دپاره ترلاسه کړو په روشن سیم کارت کې. ښه ګرانو ملګرو، تاسو به راشئ د خپل موبایل ډیل پیډ برخې ته. په دغه برخه کې به تاسو ولیکئ *555 په دغه ډول بیا هیش ولیکئ او د خپل سیم کارت څخه یې ډایل کړئ. لږ انتظار ورته وکئ، په ریپلی اپشن باندې کلیک واخلئ او لومړنی انتخاب کړئ د الفا پریم پلانونه. راځئ همدا کلیک کوو. د کلیک کولو وروسته یو ځل بیا پر یو اپشن باندې کلیک واخلئ د الفا پریم 5م پلان. ګورئ ملګرو، دلته لیکل شوي دي 10 جی بي انټرنیټ د عمومي ګټې اخیستنې دپاره او 10 جی بي انټرنیټ یوازې د وټساپ دپاره. موږ او تاسو به دغه 10 جی بي انټرنیټ هم د نورو ټولو ټولنیزو رسنیو دپاره کاروو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو له دغه 10 جی بي انټرنیټ څخه استفاده کوو. په همدغه ډول به موږ دغه 10 جی بي هم کاروو، یوازې وټساپ دپاره نه بلکې فیسبوک دپاره، یوټیوب دپاره، ګوګل دپاره، یعنې هر څه به موږ پرې استفاده کوو. اوس په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې پر 500 افغانۍ 40 جی بي انټرنیټ فعال کړئ. اوس راځو څرنګه کولی شو دغه 10 جی بي انټرنیټ کوم چې موږ ته د وټساپ دپاره راکول کیږي دا د فیسبوک، ټیک ټاک او یا هم یوټیوب دپاره استفاده کړو. د ویډیو همدې برخې ته راځم. یوه یادونه بیا هم کوم، اوس مهال چې تاسو کوم معلومات ترلاسه کوئ دا پر فیسبوک مه خپروئ. د یوټیوب د لارې زموږ ملاتړ وکئ او دا معلومات د روشن له هیڅ کارکوونکي سره شریک نه کړئ. اوس د همدې ستونزې د حل لپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې پلی سټور راخلاص کړئ. دا دی زه راځم په خپل موبایل کې دلته پلی سټور لیکم او د پلی سټور برخې ته راځم. دا ډیټا لږ ذره په خپل موبایل باندې خلاصه کړم، زما د انټرنیټ ډیټا بنده وه. اوس یو ځل بیا راځم دې برخه کې لیکم پلی سټور. ګرانو ملګرو، د ویډیو دا برخه په دقیق ډول را سره تعقیب کړئ تر څو نه ستاسو وخت ضایع شي او نه هم تاسو چې دغه کومه ویډیو ګورئ دې باندې ستاسو انټرنیټ مصرفیږي. باید نو تاسو دې ویډیو ته په دقیق ډول وګورئ. راشئ په دې پلی سټور اپشن باندې د ما کلیک واخیسته. تاسې به هم په خپل موبایل کې پلی سټور برخې ته راسئ. ما سره ایفون ده ځکه په اپ سټور کې دغه کوم اپلیکیشن چې زه تاسو ته معرفي کوم یا کومه طریقه درته ښایم هغه هلته وجود نه لري. په دې بره سرچ برخه کې به تاسو ولیکئ. انټرنیټ یو څه کمزوری ده، لږ انتظار ورته کوم. تاسې به خپل موبایل ته دا یو اپلیکیشن انسټال یا هم ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن د ایفون دپاره وجود نه لري، په نورو موبایلونو کې دغه اپلیکیشن راځي.
کله چې تاسو دا اپلیکیشن خپل ځان سره ډاونلوډ کړ نو بیا به تاسو دغه انټرنیټ ډیټا په خپل موبایل باندې خلاص کړئ او همدې وی پی ان ته به راسئ. دا کنیکټ کیږي. کله چې دا کنیکټ سو بیا کولی شئ فیسبوک، ټیک ټاک او هره ټولنیزه رسنۍ د همدغه وی پی ان په مرسته وکاروئ. 100% کار کوي. ما یوه بله ویډیو هم د همدې اړوند جوړه کړې وه خو چون هغه طریقه بیا بنده شوه ځکه د یادې ویډیو معلومات پر فیسبوک خپاره شول او ان د روشن شبکې له رسمي کارکوونکو پورې ورسېدل. نو بیا هم له تاسو څخه یوه هیله دا کوم چې د دې ویډیو معلومات پر فیسبوک مه خپروئ. زموږ ملاتړ که غواړئ نو یوټیوب شتون لري.